بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه شیف دلدار، تاسو ګورئ ډي آر کې فوډ چینل. نن زمونږ ریسیپي ده بټر چکن چې دا د هندوستان ډیر مشهوره خواړه دي. نو راځئ چې په جوړولو یې پیل وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. غوړي 4 قاشقې د غذا، ثابته زیره 1 قاشقه د چای، 3 دانې درمیانه پیاز، 3 دانې رومیان، 3 پلۍ اوږه، سره مرچ ثابت 2 دانې، تیزپت 2 دانې، 1 عدد وړوکی دارچین، 3 دانې لونګ، 4 دانې لاچي، 10 دانې تور مرچ ثابت، 3 واړه ادرک، 2 دانې شنه مرچ. دا به ښه مکس کړئ. 1 پیاله اوبه، 2 دقیقو دپاره به سر بند کړئ. کورکمن 1 قاشقه د چای، سره مرچ پوډر 1 قاشقه د چای. دا به ټول ښه مکس کړئ او 2 دقیقو دپاره به یې سر بند کړئ او پاخه به یې کړئ. 2 دقیقو نه بعد به یې ماشین کې مکسر کې واچوئ او ښه به یې مکس کړئ. کاجو 100 ګرامه هم پکې مکس کړئ. ماشین کې به یې ښه زیات مکس کړئ چې تر څو پرې ښه حل شي، ځکه چې بیا جالۍ نه وځي. نو دا کمې مسالې چې غټې دي هغه به پاتې ښه صحیح به د جالۍ نه وباسئ. کوچ 4 قاشقې د غذا، دنیا پوډر 1 قاشقه د غذا، سره مرچ پوډر 1 قاشقه د چای. دا به ټول ښه مکس کړئ. دا مرچ چې دي دا کشمیري مرچ رنګدار استعمال کوي دلته. د رومیانو پیسټ 1 پیاله. دا د رومیانو پیسټ ډیر تیز نه دی، لکه روب ډیر تیز وي، مطلب روب به کم استعمالوئ که چېرته تاسو روب پکې استعمالوئ. دا ساس هغه ساس ده چې موږ رومیان او پیاز ټول د ماشین نه ویستي وو. دا تقریبا 3 پیالې په اندازه کې. مالګه 2 قاشقې د چای، شات 2 قاشقې د غذا. که شات چېرته نه وي نو تاسو 2 قاشقې بوره هم پکې استعمالولی شئ. ملایي یا قیماق نیمه پیاله یا 150 ګرامه. دا به هم پکې ښه مکس کړئ. هر یو شی چې مکسوئ دا به ښه پخوئ لکه دغسې. تندوري چرګ 2 ورنونه دا به هډوکي ترې وباسئ. دا به هم پکې مکس کړئ. د تندوري ریسیپي که تاسو غواړئ نو زموږ ډي آر کې فوډ چینل کې شاهي تندوري سرچ کړئ، تاسو ته به راشي ریسیپي یې. د نورو زده کړو دپاره زموږ چینل هم ځان سره لایک او سبسکرایب کړئ چې تر څو نور نوې نوې ریسیپیانې تاسو ته هم په وخت ورسیږي. ډي آر کې فوډ چینل کې تاسو ته هر رقم خوراکونه د جوړولو طریقې ښودل کیږي. نو زمونږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. تندوري چکن د جوړولو دپاره تاسو ضرور نه ده چې تنور استعمال کړئ. که تاسو سره تنور نه وي تاسو کړایي کې هم پخولی شئ، په اوون کې هم پخولی شئ، ګریل اوون کې. د کسوري میتي پاڼې به آخر کې مکس کړئ او اوس به یې په کړایي کې وباسئ. دا تاسو کولی شئ د ډوډۍ سره یا د وریجو سره استعمال کړئ او ضرور جوړ یې کړئ. ډېر په زړه پورې خواړه دي. نو دا د ډیکوریشن دپاره دا ضرور نه ده. که تاسو یې کولی شئ قیماق د پاسه اچولی شئ واچوئ او یا کاجو یا بادام یا کوکونټ پوډر هم تاسو کولی شئ استعمال کړئ پې. او همده سره زمونږ نننۍ ویډیو پای ته ورسېده. تاسو نه غواړم اجازت، بیا به ګورو انشاءالله د یو نوې ریسیپي سره. ښه وخت ولرئ. د الله په امان. مننه ستاسو د لیدو نه.